जलील القدر صحابی حضرت علی مرتضی رضی الله عنه هغه په خپل یو وینا کې فرمایي چې د خپل افکارو ساتنه وکړي، ځکه چې افکار په گفتار بدلیږي، گفتار په رفتار بدلیږي، رفتار په کردار بدلیږي، کردار عادت جوړیږي او دغه عادت د انسان شخصیت جوړوي. کوشش زیات وکړو چې من په خپل ځکه هر شی چې سرچینه اخلي له مغز نه اخلي، له فکر نه. که موږ په خپل فکر کې د بل مسلمان ورور د خیر ښېګڼې، همدردۍ، خواخوږۍ فکرونه ځای پر ځای کړو، نو زموږ به گفتار مثبت وي، زموږ به کردار مثبت وي، زموږ به رفتار مثبت وي، زموږ به عادات مثبت وي او زموږ به شخصیت مثبت وي او په مثبت لار به روان وو چې هم به مو دنیا ښایسته وي او هم به مو دې ته د نیکو افکارو په برکت په آخرت کې د جنت کور کمایي کړی وي.